سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وئ. تاسو څنګه چې تاسو ته پته ده، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی. په دې وخت کې ډوډۍ پیدا کول سخت دي او د انټرنیټ خو لا ډېر سخت دي. نن زه تاسو ته په لنډه طریقه او په اسانه طریقه زه درښیم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل انټرنیټ میاشتنۍ پیسې پیدا کړئ. نو هیڅ ضرورت نشته چې بل چېرته ورپسې لاړ شئ. نو کولی شئ په خپل موبایل کې په خپله او په اسانه طریقې پیدا کړئ. راځئ نن یې په دې ویډیو کې پوره مکمل معلومات درکوم او درښیم یې ته. اول به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور ته به راشئ، د سرچ کې دا اول ولیکئ پرومایز. ما ته یې لیکلي دي اول سر کې که تاسو ته ښکاري پرومایز، دی به کلیک کړئ. د دې کلیک کولو وروسته په اول سر کې درته ښکاري چې پرومایز ټیک فوټوز ارن مانی، عکس واخلئ او پیسې وګټئ. دا به را کلیک کړم. ما ته یې انسټال کړی دی، دلته ان انسټال اوپن لیکلی دی. ما ته یې انسټال کړی دی، که تاسو نه انسټال کړی نو دلته لوی درته لیکي انسټال، نو هغه به انسټال کړئ او لږ امبیانې هم خوري. نو دې ته مستقیم ورځو، اوپن کوو یې. له اوپن کولو وروسته لاګین او ساین اپ راځي. لاګین هغه چا لپاره دی چې وخت یې دې کې اکاونټ جوړ کړی او هغه یې ډیلیټ کړی یا موبایل تبدیل کړی، په بل موبایل کې بیا را ډاونلوډ کړئ یا ان انسټال کړی، نو بیا کولی شئ لاګین پخوانی اکاونټ پکې بیرته کړي او هغه پخوانۍ پیسې او پخوانی کاته وپکې. او که چېرته تاسې نوی جوړوئ نو راباسئ ساین اپ به ووهئ. نو ساین اپ کې دلته دوه دي، کنټینیو ویت ایمیل، کنټینیو ویت ګوګل. نو تاسو به ګوګلو کې دا لږه اسانه طریقه ده. ګوګل کې دلته زه خپل ایمیل ورکوم ورته. ایمیل نه وروسته دا بیرته کېږي راته. دا بیرته شو ټرمز اینډ کنډیشنز. دلته دوی په پرایویسي پالیسي ده او ټرمز دي، دا ټول دا ورسره اګري کوو، منو به یې ورسره. دا چې کلیک کړو نو دا هم وخت لږ اخلي او شروع کېږي. دلته درته وایي چې د اپلیکیشن ژبه څه شی ټاکئ. مختلفې ژبې دي، زه پکې انګلیسي انتخابوم. کنټینیو به ووهئ. دلته راځي ستاسو خپل پوره نوم ولیکئ. زه پکې خپل نوم لیکم. اوس دلته به خپل وروستی نوم لیکئ ورسره. کنټینیو ووهو. دلته خپل د زیږېدلو کال به ولیکئ چې د ټولو افغانانو د کال لومړۍ میاشت او لومړی تاریخ وي پکې. زه پکې 2000 هم او کنټینیو به ووهو. کنفرم به یې کړو. دلته 3 افغانۍ ریوارډ هم موږ ته راکړه چې کله نوی تاسو دا اپلیکیشن جوړوئ. نیکسټ به ووهو. دلته به پروفایل خپل جوړ کړو. کریټ پروفایل به ووهئ. دلته به خپل جنسیت ولیکئ، نر وي او که ښځه. زه به ولیکم نر. نیکسټ ووهو. دلته خپل د وظیفې او هغه خپل حالات ښیي چې څه کار کوئ. نو زه به دلته سټوډنټ ووهم، دریم. او دلته مختلف شته دی، نور هم شته دی، زه به دا دریم ووهم. نیکسټ به ووهو. دلته درته وایي چې خپل د زده کړو هغه لیول هغه به ووهئ. مختلف دي، هر کولی شي چې کوم یو ستاسې زړه وي. دلته ستاسې نه د ملک پوښتنه کوي چې د کوم ملک نه یې. نو زه به افغانستان لومړی کلیکټ کړم. نیکسټ به ووهم. دلته بیا درنه د دین پوښتنه کوي. مختلف دینونه دي، موږ مسلمانان یو نو مسلم به انتخابو. نیکسټ به ووهو. له نیکسټ وروسته ستاسې د قوم پوښتنه کوي چې کوم قوم یې. نو موږ پښتانه یو، بس پښتانه به کلیک کړو. نیکسټ به ووهو. بیا ورپسې مدني حالت ښیي چې ستاسې په کوم مدني حالت هم څه دی. نو دا چې سنګل یو نو سنګل به ووهو. نیکسټ به ووهو. دلته بیا درنه اقتصادي حالت پوښتنه کوي چې ستاسې اقتصادي حالت په کم لیول کې دی او سر ډول دی. نو خپل اقتصادي حالت چې هر یو انتخابوئ او هماغه به ورته دلته بیا پوښتنه نه کوي چې څرنګه ځای کې تاسې اوسېږئ، کلي کې، ښار کې، چېرته اوسېږئ. نو اولنی به انتخاب کړئ، بیا به نیکسټ ووهئ. له نیکسټ وروسته ستاسې په شمول څو نفره په کورنۍ کې یئ. نو زه به په دې کې څلور انتخاب کړم. کله چې هر څوک چې انتخابوي انتخاب به یې کوي. نو زه به پکې څلور انتخاب کړم. نیکسټ به ووهو. نو بیا دلته وایي چې ستاسې ژبه څه ده، په کومه ژبه خبرې کوئ، کومه ژبه هم ده. نو زه پښتو پکې انتخاب کړم. نو پښتو نه وروسته به نیکسټ ووهو. د نیکسټ وروسته دلته راځي چې تاسې په کومه ژبه خبرې کوئ، هغه بیا انتخاب کړئ. مختلفې ژبې دي، زه پښتو انتخاب کوم ځکه پښتو وایو. سبمیټ به یې کوئ. بیا به یې کنفرم کړئ. ستاسې پروفایل کمپلیټ شو. نو وروسته له هغې نه 3 افغانۍ تاسو ته ریوارډ یې درکړه.
نوی اکاونټ جوړوي 3 افغانۍ تاسو ته ایوارډ درکوي. نو دلته به سی ټاسکس ووهئ نو خپل سروېګانې هغه درته درښیي. اوس لپاره دې ځای نه پیسې ګټل نور شروع کېږي. دلته خپل لوکیشن به حتما آن کوئ ورسره، یعنې نه کوي نه یې درکوي درته پیسې. بیا دلته سروي لوکیټ ایکسپلور هغه مغز نه سروېګانو هغه درته معلومات دي. کته مارکیټ دی، مای ټاسک دی، پیمنټ دی، اکاونټ دی. نو هر یو به زه تاسو ته تشریح کوم. اکاونټ کې دلته سروېګانې راځي مختلفې، هغه کلیک کوئ نو دا د سټارټ ناو به ووهئ. سټارټ ناو وروسته 3-4 دقیقې د ټوله سروې اخلي، ډېر زیات نه اخلي. بیا به دلته خپل سوالونه کوي او تاسو به هغه مختلف ځوابوئ. د ځوابولو وروسته به سبمیټ کوئ، سبمیټ نه وروسته به تاسو ته 40 ساعتو کې پیسې راځي. نو مای ټاسک کې دلته دی، مای ټاسک به ووهئ. مای ټاسک کې دلته راځي چې کوم یو سروېګانې نوې درته راغلي دي هغه به کلیک کوئ او هلته کمپلیټ دی. چې کله کمپلیټ شي نو هغه به تاسو ترسره کړي، ختم شوي به نو هغې پیسې به تاسو ته درکوي. پیمنټ کې دلته مای بیلانس دی. مای بیلانس 3 افغانۍ دی. پاسې وینئ تاسې هلته 3 افغانۍ دی. دا ورځ په ورځ پیسې ډېرېږي چې تاسو څومره سروېګانې کوئ. او کته دوهم آپشن دی چې کیش آوټ آپشنز دي، دا یو. نو دې کیش آوټ آپشنز کې تاسو خپل کولی شئ چې خپل موبایل ته هم دا پیسې راولېږئ او کولی شئ چې بانک اکاونټ ته ولېږئ. دا همدغه اسانه طریقه ده.